مشر پرس کانفرنس نشته داسې د ملګري مجلس وکړي او د مشر صرف مظاهره ده دا و قدرمنه درو کاله چې تاسې خپله وینا واوروله اوس د اخري او صدارتي وینا دپاره د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي سکرټري قدرمن نواب ایاز خان جوګیزي ته خواست کوو چې دی راسي تاسو ته خپله وینا واوروئ قدرمن کابل هم راغی کوچنی اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن د ساينس کالج کې د پی ایس او لخوا د روزمات په پروګرام کې د جنوبي پښتونخوا د بیلو بیلو ضلعو څخه راغلو ډېرو ذموار ملګرو د پی ایس او ځوانانو د پارټۍ ملګرو نن ډېر خوند یې وکړ چې د پی ایس او ملګرو دارالجماعت کښې شو او ملګري په دې کې دوی وایي چې ګیټ ټوګیدر پارټۍ لیدل کتل اورېدل مشرانو مجلسونه ولې چې دا د وخت د حالات دا تقاضا ده چې کله پر وطن د قومو مصیبتونه راځي نو د هغې دپاره د هغه مصیبتو د کمولو دپاره د هغې څخه د ځان ایستلو دپاره زیات سے زیات لیدل کتل اورېدل کنسنسس پیدا کول مشاورت کول او له هغه طوفاني حالت څخه هغه د بربادۍ له حالت څخه خپل قومونه په خیر خیریت له هغه حالات څخه ایستل دا د دې وخت او د حالات تقاضا ده او پښتون قام دا وخت له یو ډېر مشکل حالت سره مخامخ دی که چای هغه لر دی او کبر دی یعنی افغانستان وهل د افغانستان کې هغه سیمې وهل چې په هغه کې پښتو ژبه او پښتانه آباد من حیث القوم افغانستان یې ووایي د ډېرو زورورو د سوپر پاور لکه هغه سوویت یونین بیا د نیټو د امریکې په شمول یعنې ټول زورور ځان پر وکاته او په هغه کې بیا هغه سیمې زیاتې وویل سوې چې هلته پښتو ژبه هلته پښتانه دا له نن څخه تقریبا 10 یا 12 کاله مخکې زه کابل ته تللی وم نو یو ورځ ولسمشر کرزي صاحب سره ناست وم نو دا خبره د ده تر خوله راووته ما په مجلس کې دا ورته وویل چې بس یو جنګ و تېر شو دول نه نو صاحب جنګ اوس را روان او دا نو ما ورته وویل چې دا جنګ خو وسو د دنیا ناروا اصلي استعمال شوې ټول دنیا په دې کې برخه واخیسته نور مزید جنګ څه غواړي ډول چې نه جنګ اوس را روان دی او له دې ډېر ناروا جنګ سره به دا قوم مخامخ کېږي او په دا جنګ کې به اول ځل د پښتانه مخکشه خلک دا به ریبل کړي د پښتانه انټلیکچوال چې دي پوهان چې دي افسران چې دي دا به ریبل کړي د پښتانه ځوانان به کې ریبل کړي دا اوس بالکل که زه دا درته وایم چې یو انټرنیشنل ایجنډا جوړه
اوس نو زموږ ګناه چی موږ کم بد کړي دي خو پاکستان جوړېده پاکستان چا جوړ دا د دې شي ګواهي ورکوي په بار بار موږ دا ویلي دي چې پاکستان که جوړ کړی دی او یا پاکستان لپاره قرباني ورکړي دي خو دغه بدبخته قوم ورکړي دا یو داسې قوم دی چې پخواني تصویران یې وګورئ دا د دنیا د جنگي اصول دی چې ټینکونه مخته ځي او سپایان د هغه په سایه هغې ته تر شا ځي لیکن چې کوم وخت دوی په کشمیر نه ننوځي پښتانه له ترې ناټري سره مخکې روان دي ټینکونه له شا بپسي دا افغانستان موږ په خپله ونړوو یعنې موږ مطلب زموږ ځینې ناپوه پښتنو چې پارټۍ په هغه وخت کې ګران محمود خان په هغه وخت په اسمبلۍ کې نارې بغارې چې مه کوئ خپل کور ته اور مه ورکوئ خپل کور مه نړوئ که څه هم اسلحه د امریکې او ریالونه ډالر د امریکې او د سعودي او د چاینا اسلحې ستا پر اوږو یې درکړي دي او دغه اور دا جنگ خالي تر افغانستانه نه پاتېږي دا جنگ به راخورېږي او دا ټول پښتون به په دې کې سولي لیکن چا سر نه خلاصوه او هغه اوس چې د درې نوي په اسمبلۍ کې چې ډاکټر حامد زه محمود خان یعنی په هغه پارلمان کې هغه وخت پر دې باندې محمود خان په بار بار د پارټۍ دا موقف و د محمود خان په هغه کې اسمبلۍ کې پر دې زور و چې دا اور ته پکې مه وه داسې نه وي چې دا اور دا زموږ چوکاټ ته راورسېږي نن راغی ستا وزیرستان ستا باجوړ ستا سیټل ایریا سیویلایزډ ایریا چې تر ایجوکیشن ریشیو تر هر چا پکې ښه خوشحالي وه د سوات رنګه ایریا دا پکې تباه شو دا پکې برباد شو دا ټوله زموږ ناپوهي نن د ډېر ظلم جبر ناروا بعد نن زموږ خلکو ته خاص کر زموږ یوت ته زموږ ځوانان ته دا سوچ راغی چې دا پردی جنگ دی او په پردي جنگ کې د پردیو دپاره ډالر دپاره موږ خپل وطن موږ د خپل وطن ټول انفراسټرکچر خپل کورونه خپلې زمیندارۍ هست و نیست دا ټول تباه کړ ډالر راغل چا یوړل روډونه راغل د چا هغه جوړ شول زما او ستا وطن وزیرستان چې له هغه جنګه څخه دا خلک ټول لاړو د سند او د پنجاب په ګرمۍ کې ټرکان لوډول په دوبۍ کې مزدورۍ کولې ریت یې لوډول کرش یې لوډاوی خو یې 15 روپۍ ګټلې دغه وزیرستان ته و دا باجوړ و سوات و دې علاقې ته راړلې د خپل یو د هستۍ او د نیستۍ یو کور یو دکان یو مارکیټ یو ژوند یې روان لیکن بیا د دې ملک حکمرانانو او سټیبلشمنټ پر دې زړه نه سوڅ او ما ته هغه د کرزي صاحب خبره رایاد شوه چې دلته په اسلام آباد کې آل پارټیز کانفرنس او په هغه کې آرمي او دا فیصله وکړه چې په وزیرستان کې به اپریشن د ضرب عضب په نامه باندې یعنی دا فیصله شوه تا کله هم دا لیدلی دي چې څوک دا وایي چې په ساینس کالج کې د دې په هاسټل کې 15 دهشتګردان راغلي دي ناست او سرکار دا هلته د ډي سي په دفتر کې کښېني او دا د وایي چې یو هفته بعد موږ پر دې دفتر پر دې هاسټل ریډ کوو نو دا دهشتګردانو دماغ خراب یا خو به تر وخت له مخه کاروایي کوي یا به له هغه ځایه غورځي
بالکل د دې وطن سره د پلانینګ ته د یو منصوبې ته آپریشن فیصله شوی او د آپریشن د فیصله کېدو 6 میاشتې بعد آرمي موو شو وزیرستان 6 میاشتې بعد او هلته چې د چا دپاره آپریشن کېدی هغو ته دغه ټایم ورکړي چې په دې ټایم کې ته د دې علاقې ووځي هغه د دوی روزلي خلک چې د چا په ذریعه دوی افغانستان ونړوي او د چا په ذریعه دوی وزیرستان تباه کوي زموږ د پښتنو وطن تباه کوي سوات یې به تباه کوي هغه ته دا موقع ورکړه چې ته یې ووځئ 6 میاشتې کې چې څوک په خارپوش کې ځي هم تر شام هم رسېدی شو تر یمن هم رسېدی شو هغه یې ورسېد او دلته د اپریشن په نامه چې د آرمي موو که نو خل د دې جنګ له وجې دلته به جنګ کړي نو خل راغلو وزیرستان او دیر اسماعیل خان ته کراچۍ ته پنجاب ته په دې کیمپو کې په دې ګرمۍ کې هغه د کلاو د ښه ژوند خاوندان په دې تمه چې اپریشن به وشي دا ګن به صفا شي موږ به خپل کورونه په خیر وشو لیکن دوی په دې انتظار دلته په دې کیمپو کې ناست وو چې پر هغه ځای باندې چې اپریشن شروع شو دا اپریشن نه دا یو داسې اپریشن و لکه ته چې یو جومپړی وي چا قبضه کړې وي هغه قبضه د لرې کولو د یو کوټ په اډر باندې ته مشینري موو کړې او هغه ټول جومپیانې مومپیانې ور ونړې داسې کار یې له افغانستان هغه سره وکړی وزیرستان سره چې د وزیرستان چې څه محنت خلکو د باندې کړی وی او د ځان دپاره د بچیو دپاره د یو خپل سپین سرې دپاره یو کور جوړ کړی یو کلا یې جوړ کړی یو مارکیټ یې جوړ کړی دا یې ټول راوار کړل او هغه لوټ مار پکې وسوی چې هېڅ شی نه سو کې بعد د دې مقصد څه شو د دې مقصد دا و ما په بار دا ویلی دی چې په دنیا کې دا وخت تر ګردو ارزانه لاس دی د دې پښتانه دی نه دی چې دا ادارې دوی نشي فعاله کولی دی نه دی چې دا د علاقې سکولونه دوی نشي خلاصولی یا ټیچر نشي حاضرولی دا دوی دانسته طور نه کوي دوی که تا هنرمند جوړ کړي تا ته صحیح تعلیم درکړي د داسې داونې پروډکشن دی د داسې داونې خلک ځوانان راوځي د پنجابي دا به چیرې اډجسټ کړي ستا کار تا به خالي خام مال ساتي ته را مټیریل یې تا یو داسې یونټ ته نه راچي چې ته یو ښه کوالیفاید ښه ځوان ښه ډاکټر ښه انجینر راوځي نه دا ته په دروغو پر رښتیاو په یو داسې اداره کې یو داسې مات ګوډ تعلیم درکوي چې بیا به ته دا سند اخلي او په دې سکرټریټ کې به بدره ګرځې د کلاس 4 نوکرۍ لپاره بادار به دی میکسیمم تا ته د کلاس 4 حیثیت درکوي او پر دغې باندې د وزیرستان ټوټل مارکیټونو کلاوې دمالش کې بلډوزران یې پر وچلول F-16 یې پر وچلول توپخانې یې پر وچلول او په دې تمه چې دا خلک چې اوس اپریشن ختم شو اوس به خپل کورو ته لاړ شو خپل ژوند به تر کړو هغه چې ورغل هلته نه مارکیټ و نه کور و او په کور کې چې څه و هغه لوټ شوي اوس په دې کې چې هغه وخت په دې علاقه کې پولیټیکل پارټیانې سیاسي پارټیانې د هغې مداخلت بند و زه و محمود خان چې د اسمبلۍ ممبرانو هغه وخت هم د پېښور د شمالي پښتونخوا د گورنر د هغه سره ما مجلس وکړی بیا په څه تکلیف وزیرستان ته لاړو د شاه عالم وزیر وفاتیت د ایاز وزیر ورور یعنی په کم تکلیف موږ په خپل پښتانه وطن کې په خپل ملک کې موږ دا فاتحه ته لاړو
نو په هغه علاقه کې چې نوګو ایریا هلته د پولیټیکل صاحب راج و هلته چې کم زموږ هغه ملکان او خانان او مشران شي هغه چې ذهني طور څونې ټیټ کړي وو دباو کړي وو هغه به بالکل داسې کښته ورته ناست وو او پولیټیکل صاحب پر دا کرسۍ کې بالا ورته ناست وو ډیکټیشن به ورکاوه نن یو دم حالت د دوی ظلم جبر حالت داسې جوړ کړي چې یو خواته پولیټیکلي هلته پارټیانې سیاسي پارټیانې تګ راتګ نه وو خلا والا د هغې خلاف په هغه کې یو ځوان منظور پښتون په نامه یو راپورته او هلته د نقیب چې کوم کیس وشو هغه باندې په اسلام آباد کې مظاهره او په هغه مظاهره کې ټوټل د اسفندیار خان واخې تر عمران خان چې دا وخت وزیر اعظم دا ټول پولیټیکل پارټي لیډران وراغو حالته د دې غندنه وکړه دې ته چپ رد وویل نن بیا څه وشو हाँ इनके मुतालबात जायज़ हैं लेकिन लहजा ठीक नहीं है هله موږ سره ښه لهجه استعمالوي چې موږ له چمنه زه خو یو غریب را روان یا له د ژوبه را روان یې چې تر لس شل بیریره را ترږي له هغو سره کومه لهجه استعمالوي یو ورځ د فوج د یو ډېر لوی ذمهواره سره دلته ما ورته وویل چې دا ما زه پوښتنه وکړه कि नवाब साहब आपने कहा था कि जिस पंजाबी जनरल को पश्तून ने किसी भी पश्तून ने पगड़ी बंधवाई उससे बड़ा बेगैरत नहीं है मौल जनरल साहब उस दिन से डरो कि पहनने वाला और पहनाने वाला दोनों बेगैरत दिवे چې دا زما دپاره هنر دی دا زما دپاره اعزاز دی اچھا ستا دپاره اعزاز دی زما دپاره خو د مصیبت جوړ کړی زه خو پر دې مجبوره کړی یم چې زه له کوره راوځم تر کوټې راځم تر بریلي چک پوسټ له مخه به خپله پګړۍ کاږم او په بیا کې وچخم کنه ته له ما زه مرغه جوړه پر بریلي چک پوسټ باندې ته د ځان دپاره هنر لولې زما پر دا یو بریلي چک پوسټ باندې ته زما شملور پښتانه چې پر خپل پټکي باندې ډېر فخر کوي هغه ته د ورځې 200 2500 300 کسان ته پر دې چک پوسټ باندې بې عزته کوي ما دپاره خو د یو عبرت نشان جوړ کړي نو د دې دپاره اجزانو چونکې مظاهره همدلته 10 بجې اناونس شوې ده نن چې کومه واقعه شوې ده دا درته وایم اوله خپل تنظیم ښه وخت نه دی را روان وخت چپ را روان دی وخت د مصیبت را روان دی وخت د تکلیف را روان دی منظم کېدل یو کېدل د حالات د مقابلې دپاره خپل صفونه درست کول دا تکلیف پر موږ راځي کم قومونه چې تیاری لري هغه تکلیف پر تر شي لیکن ډیمیجز کم وشي نقصانات کم وشي دلته پارټۍ ملګري ډېر ماته میسجونه راځي د پارټۍ متعلق هم او د جرګې متعلق هم پارټۍ به جوړېږي پارټۍ به خامخا جوړېږي ولې چې دا د دې کام ته دا وخت په داسې حالت کې تر ګردو هغه لوی بنیادي ضرورت کانګره به کړي لکه یوسف خان چې وویل په دې کې به مکمل بے رحمه اعتصاب وکړي او دا اعتصاب بله ما شروع کړي له محمود خانه به شروع کړي
بیا به ما تر آخري کارونه او چې کم خلکو په سابقه حکومت کې خاص کر پارلماني غړي وو دغه به خاص کړي او چې کوم وزیران وو دغه خو به سپیشل هغه سزاوار ته ګناهګار ته به سزا ورملاوي بالکل به سزا ورملاوي دا ځوانان چې دلته راځي دا چې کوم محنت کوي دا په دې کې د ژوب خلک هم شته د زیارت خلک هم شته د چمن خلک هم شته د توبې خلک هم شته یعنې د ګرد جنوبي پښتونخوا داسې راځي دا ونې تکلیف دا سټرګل دا مظاهرې دا هړتالونه دا به دی نه کوي چې بس دا یو ورځ موږ کیش کوو بیا به موږ خپل تماشې به کوو موږ به خپل کارکون ته د یوې پایې حساب وکړو او نه چاته د دې اختیار شته چې څوک به راولاړېږي به یک جنبش کلم هدوی وایي چې پلانی فارغه هېڅ څوک نه دی فارغ یو څوک نه دی فارغ ګرد د پارټۍ ملګري زموږ دپاره ګرد محترم او هغه به نه وي له پارټۍ څخه چې په کانګره کې فیصله کړي او سزا یې ورکړه چې له پارټۍ اوټ وي هغه به له پارټۍ اوټ وي چې له عهدې اوټ وي هغه به له عهدې اوټ وي نو نن کوم پېښه چې شوې ده دا ډېره درنه پېښه دا سپارک دی چې یو شی جوړ شو پی ټي ایم څلور مطالبې کې یو چک پوسټونه نسبتاً روایت ټیک شو څه کم شو دې ماین سبا کول اوس هم کله ښکاره چې کله یو بچی کې ختلی په وزیرستان کې پښې نه وي کله یو غوا پکې ختلي وي سر یې نه وي کله چیش پکې ختلی وي دا به مات درېیمه مطالبه وه چې راوانور د دوی شریک شی و د زرداري لالا او د اسټابلیشمنټ اوس هغه اسټابلیشمنټ راواخیستې مکمله د زرداري په کاته کې واچوه چې دا خپل سړی سمبال اچھا بچه سمبال بهادر بچه بهرحال څلورمه نکته ده چې هغه ما ورته ویلي دي ما د دې ملک له ضرورو څخه پر دغه خبره کړې ده چې دا څلورمه نکته ده چې میسنګ پرسن نو ما ورته وویل دا میسنګ پرسن کلیم کړي 15,000 او ته 9,000 خو ته منې او دا 9,500 په دې کې ګڼ شمېر زیات شمېر ما ورته وویل غلطۍ ضایع شوي دي دغه څه پام وکړو غلطۍ ضایع شوي دا قرباني کړي دي او که څه پاتې دي دا پاتې راوباسه اوپن ټرایل یې وکړه که څوک مجرم دی دغسې سزا ورکړه او که څوک خلاص دي صفا دي مهرباني وکړه چې هغه تر شا فیملي ناستې دي زه دا وایم چې 9,000 نه دي 8,000 دي هر سړی په کور کې لس تنه هغه لري بچي لري زنانه لري بور لري پلار لري دا ټول مړه دي دا تر هغه وخته پورې مړه دي چې دته دا حال وراځي چې یا په دا میسنګ پرسن کې ستا بچی یا پلار یا ورور یا زوی ژوندی دی او که مړ دی په دې کې داسې زنانې چې واده یې شوی دی یا یې کوزده شوې ده کال یې شوی دی 2 یې شوي دي په اسلام کې 80 کاله به دا پیغله د دې مېړه په انتظار ناست یعنې د هغې ژوند ته بعد نو که دا راوباسي کم څه کم دا خو به معلوم شي چې دا پر کورو ناستې پیغلې چې په ژوند باندې پر دوی دا تکلیف تېرېږي کله د دوی چا غور کړی دی چې دا خو ورته معلوم شي چې زما مېړه مړ دی او که ژوندی دی دا ګرد په انتظار ناشته دا دغون بحرامه اسټابلیشمنټ چې
چې هیڅ احساس نه لري او بیا دا خبرې کوي چې हमारे भी तो जवान शहीद हुए और आपके जवान शहीद हुए आपके जवान हमारे जवान आपके जवान हमारे जवान हैं और आपके जवान में हमारे पश्तो स्पीकिंग वाले बहुत ज्यादा हैं उन बेचारों का गुनाह क्या था उन बेचारों का गुनाह क्या था गुनाह तो वो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई जिसमें हमारे अफवाज के सिपाही भी कत्ल हो रहे हैं हमारे पश्तून भी कत्ल हो रहे हैं हमारे औरतें भी कत्ल हो रही है इज्जत तबाह हो रही है यानी गुनाह किसने किया 5-6 बंदों का एक सोच 5-6 जनरलों का एक सोच जो कि डॉक्टर हामिद ने कहा उनके नाम लिए कि ये 4 जनरल जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनको गद्दार करार दिया और जब भी इस मुल्क की तबाही हुई है वो फौजी हुकूमत के दौरान हुई है ये अजीब मुल्क है कि इस मुल्क से मेजॉरिटी अलहदा हुआ हमारे फौजी जनरल याया खान की वजह से नो मोश पदे मुल्क के अमन ग्वाड़ू बराबरी ग्वाड़ू सियाले ग्वाड़ू कदा विटिक जिंदाबाद और कदा नवी तरती यो शे कम वी दा मुल्क न मनम द चाप लारे बनिस पुरानो मन कभी न मन चिला मा सर ब यो ट्रीटमेंट वी लबल सर बबल ट्रीटमेंट वी कदा मुल्क सातन वार او ګرد شاوخوا دا وخت را ګردي بیا ورته وایو چې زما خپل حیثیت زما د بچي حیثیت زما د ځوان حیثیت زما د سپیډر حیثیت زما د پټکی حیثیت په تمه نه بیا زه دا ملک منم او که دا زما د پټکی حیثیت نه وي پکې ما د بچی عزت نه وي پکې ما د بچی تعلیم نه وي پکې نو بیا خو انګریز موږ نه باندې انګریز خو موږ ته تعلیم هم راکاوي انګریز خدا دا کالج هم د انګریز د وخت جوړ دی دا بولان دا ریلوی هم انګریز راځلی و انګریز کا بیا کار پاتې شو دا صوبه او دا ملک په څون ډیولپ شو موږ ازادي غوښته هو ټیک دی آزاد هغه کې موږ آزاد فضا کې ښه ډیولپمنټ هم غواړو ښه کالجان هم غواړو لیکن اوله ورځه ازادي غواړو زه چې له چمنه تر کوټ راځم زه آزاد نه یم چې دلته ما ته په پلازې ولاړې چې په خپل لارې ما خلک بې عزته کوي زه دا ملک څه کوم نو نن چې کومه واقعه شوې دا واقعه چې د ارمان لوڼي په جنازه کې دا پی ټی ایم مشران راغلي وو بیا له درې څخه کور ته لاړو د شپې ډوډۍ وخوړه ډاکټر صاحب هم مالته وو ډاکټر حامد خو د شپې ما ډېر ورته وویل خو دوی ویل چې نه موږ ځو بیا هم پر دې باندې منظور سره بیا خبره وکړه چې زه به 5-6 ګاډۍ سکیورټي خپل ځوانان خپل هغه به درسره اخیستل شي د صوبې پورې حدودو پورې تاسو ورسوي ولنه نو صاحب دا ماحول دوی موږ ته جوړول غواړي موږ په خالي لاس ګرځو او د خپل خوله د خپل کام د حقوق لپاره استعمالو دغه زموږ احتیاط نو نه شپه کوله او نه سکیورټي غوښته لیکن په لارې باندې دغه اسټیبلیشمنټ یو کړنه د افسر قصدن دوی ته اشتعال ورکول لپاره دوی پر ګاډۍ درول بیا راکښته کول چې خامخا به زموږ سړی د سر کښېني
بیا هغه نه منل بیا ګاډۍ ټکول یعنی دوی ریاکشنري کې چې له دوی څخه داسې عمل وشي چې دوی په انکاونټر کې فارغ کړي لیکن دوی به ډېر حوصلې ځښتار زموږ هر کارکون به ډېر حوصلې ځښتار دوی داسې ماحول جوړول غواړي دا نن چې کومه واقعه شوې ده دا هم داسې کوشش شوی دی چې داسې ماحول جوړېدل کوشش یې کړی دی عجبه دا ده چې یو څوک راځي پرامن درنې دپاره د یو پرامن احتجاج دپاره پر خپلو خوږو د زړونو دپاره او ته هلته کرفیو هم لګوې هلته بیریرز هم لګوې هلته تنګول هم کوې هلته ځوانانو ته اشتحال هم ورکوې او دا دروغجنه میډیا توبه توبه زه خو بیا د سټیټمنټ یادونه یم خلاف نه کړی د میډیا څخه دا لفافه میډیا دا ناکاره میډیا دا یو کاروباري هغه ځین جوړ شي اداره ځین جوړ شو دا رښتیا ته رښتیا نشي ویلی بد ته بد نشي ویلی دا خالي بس راځي د یو انټرټینمنټ ذریعه جوړه شوې د سیاستدانان پر لپته کوه ګپې سره کوه ټوکې ټکرې سره کوه د چا عزت وچلوه دا دنده ورپاته ده نو میډیا خو بالکل بلیک آوټ هغه زموږ یو شی ورکوي نو د دوی پی ټي ایم او الټه دا اوس ورکوي چې علي وزیر و فلانا پی ټي ایم پر فوج باندې حمله وکړه خو دا د چا دماغ مني دا څوک مني نن سبا سوشل میډیا دور دی هر ځای کیمرا ده د هر ځای ثبوت دی چې غریب په خپل دفتر کې محفوظ نشي پاتې کېدی د کیمرې له سترګې نو دا اونې خلک روان دي پر روډ باندې او د هر کارکونو سره کیمرا ده او ته دومره برمند دروغ وې نو عزیزانو ملګرو ډېر خوشحاله یم ستاسو ولیدل په دې کې به نورو تیزي راولو په دې لیدلو کتلو په دې ګیټ ټوګیدر کې ولې دا دوی پر سطح نه پر لوړه سطح هم ما بار بار دا خواست کړی دی چې ټول لیډرشپ ته پښتانه چاہے هغه مذهبي ګوندونه دي او که قوم دوست ګوندونه دي مهرباني ده وکړي کنه په تاریخ کې به سیاست کړې وي موږ به جلونه وړي پلانه به مو کړي لیکن په تاریخ کې به مو دا ځوانان میر صادق او میر جعفر په هغه یاد داسې کار نشي راځوه داسې غفلت نشي راځوه او دا غفلت کوي زموږ ځینې پولیټیکل لیډران اوس موږ خو میناشل پارټۍ ټوله پی ټي ایم ته حواله کړې زموږ موقف خو ډېر واضح او صفا لیکن نور پارټیان داسې دي چې یو خواته د پی ټي ایم مخالفت کوي بله خواته ځوانان په هغه کې دننه لګیا دي دا وخت پی ټي ایم ضرورت جوړ شوی دی د پښتانه لپاره دا یو داسې پلیټفارم دی او زما دا یقین دی چې پر سم سمت باندې او صحیح روان وي ارګنایزډ وي او نور لوان نه پر ننوځي چې هغه خپله ایجنډا او دغه لښکر له خپله ځایه چک نه کړي انشاءالله چې زموږ مرسته او د دوی همت دا به د پښتون په خپل حق خپله سیالي خپله برابري نو اوس مظاهره ده مظاهرې ته به ځو
په آخر کې زه دا بیا یو ځل ویم د خلکو پر ما ډېر پریشر دی د میسیجزو د واټساپ او فلانه له لارې چې جرګه د جرګې له پلیټفارم هو اوس دا ضرورت جوړ شوی دی لیکن دا پښتون او مختلف ګوندونه او داسې موږ دله پر شل لارې کړي یو دا سره ټولول دا یو سوچ او فکر غواړي حالات جوړ دی حالات بالکل ودې ته جوړ دی چې له بله پلیټفارمه څخه شاید پښتانه نه سرچینې باید د پښتنو د پلار د نیکه په میراث کې دا راپاته شوې جرګه ده چې د جرګې له لارې موږ له هر قسم سیاسي هغه ځخبالاتره دا که زموږ مذهبي ګوندونه دي که وطن دوست ګوندونه دي دا ټول سره راشي سره کښېني زه و دې میزباني ته تیار یم هر وخت ورته تیار یم لیکن دا سوچ غواړي دا لږ د مشرانو سره مشاورت غواړي چې دا جرګه وشي او د هغې جرګې یو آوټپوټس راوځي د هغې یو فایدې راوځي چې هغه له هغې جرګې څخه دا قوم فایده واخلي نو په آخر کې زه بیا چې کومه نن پیښه شوې ده د پی ټي ایم له مشرانو سره د هغې ډېر په سخته د خپلې خوا د پارټۍ لخوا د پارټۍ د رهبرۍ لخوا سخت مذمت کوم او موږ په ټوټل د دوی په دا کوم سټرګل چې روان کړی دی د پښتانه لپاره په دې کې موږ د دوی ملاتړ یو د دوی څنګ پر څنګ یو اوږه پر اوږه یو دا زموږ شریک کار دی دا زموږ شریک کار دی دا پر یو بل چا باندې احسان نه دی دا زموږ شریک کار دی دا وطن له دې دا خپل قام له دې دا ځوانان له دې حالت څخه رایستل دا زموږ شریک کار جوړېږي انشاءالله دا به موږ ترسره کوو یو وار بیا د پي ایس او ځوانانو ډېره مننه چې دوی دا غونډه جوړه کړه او موږ خپل نظر ستاسو ته مخ ته کښېښوئ اوس به ته مظاهرې ته ځئ ټول مو ودان ډېره مننه